قل اوایا ان الخاسرین یقینا توانیان الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه هغه کسان دي چې تاوان کی واچول نفسونه خپل او اهل خپل په ورځ د قیامت الا ذلك هو الخسران المبین خبردار دا تاوان خکار دے لوی تاوان دا وی پیغمبره اوه د خلکو ته چې اصل تاوانیان غداري چې په آخرت کې خپل ځار په تاوان کې واچي او خپل بچي په تاوان کې واچي خپل ځار په تاوان کې الله د آخرت ورځ ته یو نوم خو د یوم التغابن غبن در ښکار کېدو ورځ ده غبن څه ته وایي غبن دې ته وایي چې سړی قیمتي شی په لږ څه باندې خرڅ کړي دې ته غبن او دوکه کېده وایي نو قیمتي د سره هغه دینو اسلام او آخرت هغه خرڅ کو په لږ څه باندې آخرت له چې درغه سینې د سراويستو چې ما سرم سدي چراغ تلی وری تلی خالی پرتی الله سبحانه تعالی دې تاوان نه مونږ ساتي چې ته به دنیا ته واپس نشي راتلې تاوان په دې غټ تاوان یو حکم موقع موږ موقشتي خو چې ته دنیا ته واپس نشي راتلې اوس لږ سات بعد به فیصله کیږي حتمی فیصله اخیری فیصله او ستاسو خالی پرته نور تاوان ستو ځکه حدیث کې درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی باز کسان براشي یاتون بحسنات او سمي غټ غټ نیکیانه برزان سره وړي اتهام علاقه غرونه رسول سمیت کړي اتهام علاقه دلته څنګه غرونه وي دا علاقه د غرونو په شان نیکیانه به داخله کراوړي د غرونو په شان نیکیانه او چې راځي طلب خالی پرته هغه نیکیانه بول الله ټول والوزي صحابه کرام یا رسول الله صفهم لنا دا کسان سوقتي مونږ ته بیان ک پسند ویری دوی یعنی چې د غرونو په شان نیکیانه او سړیو کې ځان ستړي کې په دنیا کې او په آخرت کې دا حال سوقتي رسول الله دا خلق دي چې کله یوازې شي د خلکو نه جدا شي نو بیا هر قسمه ګناه کوي د الله لحاظ نه کوي ډیره هم خبره مخې تراله ذنوب الخلوات پټ ګناونه کله جدا شي بیا په موبایل کې هر څه ګوري کله جدا شي بیا حرام مخري کله جدا شي بیا کنځلیم کوي کله جدا شي موږ د سم پری دي خو چې کله خلکو مخ کې برابرۍ دي خلکو برکت رسول سموي وي د غرونو په شان نیکیانه به ټول تباہ برباد شي ختم شي د پټ ګناونه او د یوازې ګناونه دي څومره غټ نقصان دي او دا نن سبا غټ مرز دي خصوصا د کم وخت چې د موبایل راوځي نه بهر به ځان نه مفتی صاحب او پلانې صاحب او علانې صاحب ګیره به غوړه کړی او مسواک به موټر جیب کې پروت یو اته به بس کده دا دی چې ځان لشي بیا چې څه د په دې موبایل کې وکړو چې څه ګناه ده مخې لرله بیا به بریک نه لګي چې څه قسمه معاملات بیا د خو بهر د یونیم سره به کور کې دنه سخا پسخای لکه کور ماحول سي ګندې صفائی خیال لگے باہر ته چوزي سپری په ځم باندې او کپڑی کړه کې سری کې بار خلک ویروي چې دې ګور پات دي کور به ګوره څنګه خبر نه چې کور خدا ته ورشه 15 منټ کې کې نسته نشي دنه د دې سړي حال چې بهر ګرځي ظاهري شکل سم خيسته جوړ کړي او دنه دې ختم دي څومره نقصان د تورسي په دې عمل باندې الله دې موږ د پټو ګناون نه ساتي خبري او حدیث ور رسول سم وی باس خلق بس سمینه کې نه ورته غرونو پوښه ابا ختم شي څنګه به ختم شي رسول سم وی دته کنځلي کړی ابا خپل حساب وایي د دې په عزت کې ګوتی والی دي د خپل حساب وایي د دې غیبت کړي د خپل حساب وایي دی وهله د خپل حساب وایي دی تنکړي د خپل حساب وایي اخر کې بار څه ختم شي خبر یوازې په دینه ختمي چې صرف د غرونو په شان نیکانه لاړي رسول سموي چې بیا سره سپاتې نشي نه دا غوي ګناونه په دکې خو دي شي دا وړي خبرې خو نه چې ته ورشي او سم خوشاله جبي زما د غروب یو ما به منځونه کول او ما به درسونه کول او ما به زکاتونه ور کول او ما به جهادونه کول او لار شي هر څه تقسیم شي ختم شي د اعمالو حفاظت کوي نو غټ تاوان در خبر ما ټوله دغه کوله چې حقيقي تاوان در چې ته په آخرت کې تاوان شي د دنیا تاوان څه شي دی خو چې ته 100 روپۍ بدن لاړې شي
کور به وبېلې ځمکه به وبېلې تاسې دومره تاوان خو نه دی بیا هم راګرځولی شي که ژوند دی و ډېرو خلکو غټ تاوانونه کړي په کروڑاو روپۍ او ریالونه ډالر یې د دغوی نه تاواني شوي دي بیا هغه حالت صحیح شوي دي بیا واپس هغه تاوان خپل پوره کړی هېڅ خبره نه خو چې ته حق آخرت کې الله ته مخامخ شي او ستا په تله کې څه نه وي او دویم پرې موقم نه وي الله دې داسې حال نه هر مسلمان ساتي بیا بل تاوان دا دی چې سړی خپل بچی په تاوان کې واچوي ډېر خلکو دا مطلب دی چې د بچی سره ښه دا دي چې ته د دنیا ښایسته کړي صحیح دی چې دا د بچی سره محبت دی چې ته د هغه د دنیا سوچ کړي خو حقیقي محبت د بچی سره د هغه د آخرت سوچ دی دا بچی نن تا ستړی کو سهار منزل دې راپاسو په جمعې کې ستړی دی کو خوب دی وله خراب خو د دې تکلیف ته لاس هغه ته په آخرت کې څومره چین او سکون به میلاویږي دې ته سوچ کوه دې ته سوچ مه کوه چې د عرضي تکلیف ته ته ګورې عرضي تکلیف ته ده لږ وخت تکلیف دی ښه پرېږدې ښه د مانځه وخت څومره دی موږ به وایو چې 60 منټه شو سهار مونځ 60 منټه شو 60 منټه د خوب وکړو بس خو بیا هغه جهنم ته م سوچ وکړه چې د هغې څومره سخت عذاب دی نو که تاسو دا غواړئ چې خپل بچي د آخرت د تاوان نه بچ کړي خپلې ښځې او خپل مشران کشران نو هغوی ته الله وښایي هغوی ته دین وښایي رب العالمین وایي چې دا حقیقي تاوان دی